دوستان تاسو اول دا ویډیو وګورئ کله درته 15000 افغانۍ دا اوس درکې څونه به کې خیرات ورکړي زه 15000 افغانۍ یو څه روپۍ خو مې د لاسه وشي چې مسلمان ته ورکړم او بیا په 1000 روپۍ خیرات کې په 15000 کې خو بس همدغه به مې د ورسه کېږي نور به ځان ته دا ژبه د لرګي مرګي یو شی به پرې واخلم دا څه وایي دسترخوانونه دې څنګه دي دغه سیټونه راګورې دا ښه دا پاک په دې یو دوه دغه 1000 روپۍ دې درکړي قسم را باندې حق نه لري ګوره اوس خو دې دا 1000 روپۍ راکړي خدای پاک دې یو لکي که به ما دغه غرمې ته کتغ درلودنو زه خدای ته والله بس دغه زمونږ وسو خدای پاک دې په ډېر شي قبول کړه صحیح ده 1500 نورې راکړي دا 1500 به هم نورې درکړم بیخي ډېر بس د الله په نوم چې څومره ورکې غونه ده دا 1500 نورې او دی ته خوشحاله خدای پاک څه شی کوې سړک جوړی ډېر غټ احساس دی نه دی وطن جوړی الله دې اجر درکړي یو پوښتنه کوم دا سړک دې جوړو بیل دې ووهه که نه هلته دې 6000 افغانۍ پیدا کړې په دې کې څومره د 6000 افغانۍ چې دې راواخیستلې څومره د الله په نوم ورکوې 15000 ورکوم زر ځان ته پرېږدې ډېر غټ زړه دی نه دی غټ زړه نه دی خدای راکړي کاکا ته چې د غټ زړه لري دا 15000 زه تا ته درکوم دا د خدای ورکړی تا خدای په نوم باندې 6000 کې زر ځان د 15 ورکړې زه 15 تا ته درکوم یو دوه درې څلور د 15 دا وخت صحیح شو یو لاس خو دې راکړه نو دا 6000 افغانۍ اوس دغلته الله درکړې درته چې د ځان نه د څوک کمزور یا غریب ولې د هغه ته په دا 6000 کې څومره ورکوې څومره دې زړه نه وځي فرض که زه 1500 روپۍ 1500 هغه ته ورکوې په دې 6000 کې 500 کم نه دي لږ ښه شه ورته زه 1000 روپۍ نور هم ښه شه لږ ځکه خو تا ته خو نغدې لاس ته راځي که نه چې تا نه به هغه به ډېر ضعیف وي څومره ورکوې ورته زه ما را چې ډېر ضعیف وي بیا څونه ورکوې 1000 روپۍ 1000 ورکوې ورته ښه زه صحیح لږ خو به ښه شوی دی بیا دا 1000 روپۍ زه به تا ته درکړم صحیح 5000 افغانی نمیالی پیدا کردی درست است دوران میرفتی یک نفر دیدی که سوالگر از پایش نیست دستش نیست در 5000 افغانی بس خودت چقدر به امیدی بر رضای خدا به رضای خدا شد یک 500 روپیه 500 به امیدی خود درست است در 5000 افغانی 500 بیخی کم است نه ما 500 به تو میتیم دیگه یو 6000 افغانی دا اوس په دې لاره کې د وموندلې صحیح ده په دې کې څونه د الله رضا لپاره ورکړي چې ځان نه د ضعیفه کس ولید هغه د مخ ته راغی تا ته لاس ونیو څومره هغه ته ورکړی چې سمې وسه کېږي ورته ورکړم لکه دا شپږ خو به لاس کې ده کې بیا څومره ورکړی یاره چې ته مې نیمه 3000 روپۍ ورکوم 3 ورکړې زړه دې ډېر غټ نه دی غټ دی زړه مې ډېر غټ دی الله تعالی ته ډېر صاف یم صاف یې فکر وکړه دا 6000 تا واخیستلې او 6000 کې 3000 ځان ته وساتلې او 3000 دې هغه ته ورکړې دا 3000 دې ځان ته وساتلې او 3000 دې الله په نوم ورکړې ځکه 3000 تا اوس واخیستل صحیح شو الله تعالی چې د هغه خو د زړونو مالک دی که نه بس زړونو ته ګوري صحیح ده که نه ډېر بېدرکه بس تا ته دغه وینا سره الله اجر درکړه هغه د 3000 چې د خیرات کړو د نه دی خدای پاک دې زړونه تاسو هم درکړي خدای پاک دې پروردګار دې د یو لس قبر کې پکاري کړي درته اللهم امین ډېره مننه کاکا السلام علیکم ویډیو مو ولیدله که مو خوښه شوې در سره شریکه تر څو پورې ټولې دنیا ته ورسیږي او خصوصا هغه خلکو ته چې افغانانو ته همیش د انتقاد ګوته نیسي هغې ته به دا معلومه شي چې افغانان څومره اخلاصمند خلک دي وموکته که نه هغه یو بابا 6000 افغانۍ وایي مالکه پیدا شي درته څومره به د الله په نوم ورکوي وایي زر ځان ته ساتم 15000 د الله په نوم ورکوم تاسو باور وکړئ والله که دومره چا کې دومره غټ زړه دا یوازې غریبان دي چې دومره غټ زړونه لري زموږ صفحه در سره خوښه کړئ که ځکه ستاسو په دغه لایک باندې زموږ د ویډیو د نورو خلکو مخونو ته ځي او په دغه باغې کېدای شي مرسته وکړي افغانانو سره دغه به ستاسو اجر هم وي ډېره مننه او چې همیش موږ سره یاستئ السلام عليكم ورحمة الله فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة